نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موږ کړی درې ډېرو مهمو خبرونو ته. په ننګرهار کې تر 100 کیلوګرامو ډېر نشهیي مواد ونیول شول. په ننګرهار ولایت کې د 2 ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډېر نشهیي مواد ونیول شول. لومړی عملیات چې له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوې د میاشتې پر 8 نیټه د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډېر تریاک ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د جلال آباد د چمتلې سیمې پر یوه کور وشول چې په نتیجه کې 100 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د دې نشهیي موادو د ساتلو په تور څوک نه دي نیول شوي. بلخوا له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه نیول شوی. له ایران څخه افغانستان ته تر 500,000 کیلوګرامو ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د هرات د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل 5350 کیلوګرامه کیمیاوي مواد چې ایوډین نومیږي د پټاټو یا کچالو په بوجیو کې پټ ایښودل شوي وو او په پام کې وه چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو جوړولو لپاره هلمند ولایت ته قاچاق شي. د هرات په ګازره ولسوالۍ کې ونیول شول. د دې نشهیي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی او ورزګان کې هدف ته له رسیدو مخکې ځانمرګو ځانونو ته چاودنه ورکړه. د ورزګان چارواکي وایي ترینکوټ ښار کې د 2 ځانمرګو برید کوونکو هدف ته له رسیدو مخکې په ځانونو پورې تړلي چاودېدونکي توکي چاولي دي. د ورزګان د امنیت امیر محمد ګل همت ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو ځانمرګو هغو مهال دا توکي وچول چې د ملي امنیت ځواکونو یې د نیولو هڅه کوله. ښاغلي همت زیاته کړه دلته 2 تنه وو چې زموږ امنیت ملي او د حوزې پولیسو تعقیب وکړی چې غوښتل هغه ونیسي ځانونو ته انفجار ورکړ. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.